الرحمن الرحیم راځو په آبجکټ مینو کې نن زموږ او ستاسو موضوع د کمباین نه شروع کیږي. کمباین د نوم نه ځایه د کمباین وایي خپله کمباین یو ځای کولو ته وایي. مثال څنګه موږ او تاسو یو دوه آبجکټونه سره کمباین کولی شو. لکه مثال په توګه یو مې دا آبجکټ رسم کو، صحیح شو، یو مې ورسره دا رسم کو، دا دواړه زه غواړم کمباین کړم. دې ته مې بلو کلر ورکړو، دې ته مې یلو کلر ورکړو. نو شفټ بټن ونیسئ، دواړه انتخاب کړئ او ورته ووایئ کمباین. کمباین کې ګورئ دا کار تاسو ولیدلو چې کله تاسو دوه آبجکټه کمباین کړئ نو دا لاندینی آبجکټ به رنګ اخلي. لکه مثال ګورئ، اوس هم صحیح پوهیږم. دلته راځم نیو ډاکومنټس ته، یو آبجکټ مې دلته رسم کو، بل آبجکټ مې دلته رسم کو. اوس دې ته مې یو کلر ورکړو، انتخاب بلو کلر، دا مې انتخاب دا کلر مې ورکړو. اوس ګورئ دا مې اول انتخاب کو، بیا مې دا انتخاب کو. اوس رایټ کلیک دیز نه هم تاسو کمباین استعمالولی شئ. کمباین کنټرول ال شئ چې څنګه په کمباین کلیک کړم ګوره دواړه آبجکټونه یو رنګ شو که نه. خو فرق یې اوس وګورئ، اول مې ګوره دا بلو انتخاب کو، بیا سور. اوس رایټ کلیک کمباین ہے، یعنی اخره کې چې کوم آبجکټ تاسو انتخاب کو نور آبجکټونه به د همغه رنګ اخلي. اوس ګوره دې آبجکټ کې زه رنګ چینج کوم، دا به هم ورسره چینج کېږي. یعنې د دواړو منځ کې څه دی، لینک شکل کې دی. که د یو چینج کوئ د دواړو به سره څه کېږي، چینج کېږي. او دا لینک تاسو ختمول غواړئ، یعنې لینک یې بریک کول غواړئ، نو دلته یې څه لیکلي، بریک کرف اپارټ. نو لینک د دواړو ختم شو. دې ته ګوره رنګ ورکوم، هغه رنګ به نه چینج کېږي. همدغه کار د ګروپ هم همدا کار دی، خو د ګروپ دا کار نه چې د یو رنګ چینج شي د بل نه. مثال اوس ګورئ تاسو یو ډیزاین جوړ کړی دی، مثال دا یو ډیزاین شو، دلته یو آبجکټ شو، یو آبجکټ د دې کاپي اخلم، یو آبجکټ دلته شو، یو آبجکټ مثال دا شو، صحیح شو، یو آبجکټ دا شو. دا درته درې وخت لاندې ذکر کېده، خو دې یو ګروپ جوړه، یو یو چې راولي ګوره څومره وخت به نیسي. خو زه شفت بټن نیسم، شفت بټن لږ دا سایزونه کموم، شفت بټن نیسم او د دې نه درې واړه انتخابوم، دا دا. اوس ګوره ګروپ جوړم، آبجکټ ته راځم او دا والا ګروپ، ګوره دا ګروپ شو، دلته یې ږدې، دلته یې کېده. ګوره دا د یو آبجکټ سایز نه کمیږي، دا د ګروپ سایز کمیږي. یعنې داسې نه چې دا سایز کمون زیاتوم، د درې واړو به یو برابر کمیږي او زیاتېږي. یعنې دا ګروپ شو که نه. ګوره رنګ ورکوم، ټول یو رنګ واخیستو، ولې ځکه ګروپ انتخاب دی. که دا یو ځان ته هر یو ځان ته کلر ورکړم بیا مشکل نشته دی. اوس دا ما سره څه دی، ګروپ دی. نو دا ګوره ګروپ کار شو. واپس دا ګروپ کوئ، لکه یو د دې ګروپ کاپي اخلم، انتخاب د دې ګروپ کاپي شوه. اوس دا ځان ګروپ کول غواړم، دا یو ځان ته ګروپ شو. ګورئ اوس غواړم چې دا ګروپ کړم، یعنې ګروپ نه یې وباسم، دا هر یو ځان ځان ته شي. نو آبجکټ ته راشئ، دلته تاسو څه لیکلی یم، ګروپ، هر یو ځان ځان ته شو. ګورئ او واپس انډو زه ورته یم دا ګروپ دی، دا ګروپ دی. په دې فایل کې چې څومره شیپونه یا څومره عکسونه ما سره ګروپ وي دا ټول ان ګروپ کړه. نو آبجکټ ته راشئ او دلته څه واله، ان ګروپ آل آبجکټس، دا ځان ته ګروپ شو. ګوره ګروپونه څه کار شو. مثال څنګه به وکړو، دا به انتخاب کو، صحیح شو، دا انتخاب، دا ګروپ انتخاب کړئ، شفټ ونیسئ دا. اوس دا دواړه ان ګروپ کول غواړئ، یو کلیک سره ان ګروپ آل آبجکټس، هر یو ځان ځان ته شو که نه. یعنې ډېر ګروپونه چې تاسو انتخاب کړئ او ټول ان ګروپ کول غواړئ نو بیا به د څه نه کار اخلئ، ان ګروپ نه. دا آپشنونه ما تاسو ته وویل چې دا دلته موږ سره شته. ګوره زه انتخابوم، شفټ نیسم، رایټ کلیک دلته وګورئ، ګروپ آپشن، ګروپ 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 ګروپ، دا دی کنټرول جی شیر شارټ کټ دی، صحیح ده. بل له ګروپ نه پس موږ سره د لاک ویت قلف ته، لکه دا ډیزاین تا جوړ کړو، مثال آبجکټونه زه دا نور ډیلیټ کوم، دا آبجکټ شو مثال، دا یو ښه ډیزاین تا جوړ کړو. مثال ته وایې چې دا لاک شي، دکې څوک ایډیټ ونه کړی شي یا ما نه پکې غلطۍ نه ایډیټ ونه شي، صحیح شو. نو زه غواړم چې دا څه کړمه، دا زه لاک کړمه،
دا object زه غواړم چې لاک کړم صحیح شو یعنې نه کلر چینج شي نه حرکت ورکول شي سم نه دا موږ څنګه لاک کوو object راشه دلته object ته دلته ورته لاک object ګوره دا لاک شو نه ګوره خوځیم نه ګوره سایز هم نه زیاتېږي کمیږي لاک دی هر خوا نه لاک دی دا هم لاک دی نو دلته راشه object ته یا دیز نه رایټ کلیک تاسو سمول ځینې اپشن دلته هم شته لاک object ګوره دا هم لاک شو یو دا انلاک د دې سره هر څه کولی شي اوس دا واپس انلاک کول غواړي دا یا دا صحیح شو واپس څه کول غواړي انلاک کول غواړي دلته راشه ورته ووایي چې انلاک object رایټ کلیک انلاک object یا انتخاب رایټ کلیک سره object ته راشه ورته چې انلاک object انلاک all object ټول به انلاک شي ګوره دا انلاک شو دا هم انلاک شو نو داسې یو object لاک کولی هم شي شیپینګ دی شیپینګ ډیر خوندور اپشن دی ډیر مهم استعمالیږي مثال راځم دلته دا شیپ مې واغوستی دی مې لږ سایز زیات کړو صحیح شو او د سره مې دا یو بل شیپ دلته رسم کړو دا شیپ مې دلته ورسره رسم کړو او دلته مې کلر ورکړو صحیح شو ها ګورئ شفت مې ونیولو دواړه object هم انتخاب کړو دا اپشنونه ګوره ګروپ دلته هم شته کمباین میرو ورټیکلی دلته به ګروپ هم اکثره وخت دلته هم ګروپ راځي اوس څنګه دا دی ګروپ ان ګروپ صحیح شو ان ګروپ آل objects دا دلته هم شته ګوره الاین ډسټریبیوټ لیفت رایټ دا اپشنونه دي هم راتلی شي اوس دا اپشنونه دلته هم شته دلته هم شته object ګوره اول لیکل شوی شیپینګ وایلټ باندې چې موږ کلیک کړو د دوه شیپونه یو شیپ جوړ خو دلته اوس ته وایې چې حیران چې دا څنګه شو ګورئ شیفت مې ونیولو اول مې دا object انتخاب کړو زیړ بیا دا اوس که زه دا دواړه یو ځای کړم وایلټ کړم اخره کې چې کوم object انتخاب شوی هغه به دې بل object ته هم هماغه رنګ ورکول کېږي ګوره وایلټ ولی یو ډیزاین شو دا کمباین شو دا اوس نه جدا کېږي هېڅ داسې اپشن نشته انډو کولی شئ انډو یې کوي بیا صحیح ده صحیح شو دا داسې کمباین کولی شئ واپس دا موږ ډېر ښایسته ډیزاینونه جوړولی شو مثال دا دلته انتخاب کړئ دلته راشئ یو ډیزاین جوړ کړئ شفټ ونیسئ دلته یو کاپي ترې وباسئ شفټ ونیسئ دواړه انتخاب کړه دا پاس ویسه کلیک کړه اوس مثال شفټ ونیسئ دا هم انتخاب کړه دا هم ګوره وایلټ داسې یو ډیزاین هم ترې جوړولی شو موږ انډو ګوره وایلټ یو منټ شفټ او دا منځ کې مو سره انتخاب نه دی ګوره وایلټ داسې یو ډیزاین هم ترې جوړولی شو نو دا وایلټ کارو چې دوه objecte به سره یو ځای کېږي شفټ ونیسئ ګوره وایلټ واپس انډو بل ورسره ټریم دی ټریم څه کار کوي د دې شاتنی object به کټ شکل کې راځي لکه داسې ګوره دا مې ونیو دا او دلته راشه وایلټ ټریم یعنې د بیک شاته چې کوم object دی هغه به کټ کېږي موږ سره ګوره یو ښایسته ډیزاین یې نه جوړولی شي واپس انډو بل موږ سره چې دی دا وایلټ ګوره دلته هم شته دی دا ټریم انسپیکټ دا سټایل شو ګوره انسپیکټ یعنی د دوه objectونو به یو بل object جوړ کړي باندې مثال ګوره انډو دلته راځم ګوره دا او دا object د دې دواړو منځ کې چې دا کومه برخه یو ځای شوې دنه به ځان ته یو object جوړ شي انټرسیکټ دا ځان ته کړ دا ځان ته یو object یې جوړ شو واپس انډو بل ګورې څه لیکل شوي دي سمپلفي ده که شروع مې لکه بنده شوه دا هم ګوره همداسې یو ډیزاین جوړوي دواړه objecte به سره یوځای خو د دې دا وظیفه وه مثال ګوره همدا څنګه چې مثال موږ او تاسو د هغه وویلو ټریم د ټریم غوندې کار دا هم کوي یعنې د ټریم او د دې اپشن یوه وظیفه ده صحیح شو سمپلایف دی که چیرې
د دې دواړو یو ځای ښه فرنٹ ماینس بیک فرنٹ ماینس څه معنا لکه دا زمونږ فرنٹ شو او دا ماینس شیپ شو یعنی د فرنٹ شیپ نه به دا شاتینه شیپ ماینس شي ختم بشي ماینس شو کنه او که زه دا انډو کم ورته یم چې نه څه وکړه ورته یم چې بیک ماینس فرنٹ بیک ماینس فرنٹ یعنی بیک به د بیک نه ماینس بیا فرنٹ کیږي ټایم آپشن غوندې دی که نه بیک کلی شو آبجکت ته بل څه شی دی باونډري څه کار کوي د دې دواړو شیپ نه بل شیپ جوړوي خو منځ به یې تش وي بلینک به وي ګوره دې شی ته باونډري ته ځان ته کلر ورکړئ دا د باونډري آپشن دا ما ورته ویل دا آپشنونه تاسو سره دلته هم شته دی صحیح شو بیک آبجکت ته راشو نور شیپینګ دی دیز نیم کولی شئ ګوره وایلډ لیفټ په دې شکل دا آپشنونه دلته هم تاسو سره شته دی ګوره وایلډ ټریم هر څه دلته موږ او تاسو سره شته دی اپلای کولی شو څنګه چې مخکې ټریم ویله هم نو دا آپشنونه دلته هم تکرارولی شو ښه نو دا کرب شیپینګ آپشن دا ټول هم دلته هم دا شی دي دیز نه اپلای کولی شئ ګورئ همدا څنګه چې موږ او تاسو وویله دا موږ او تاسو سره آبجکټ مینو کې نن 3 آپشنونه وو کمباین ویل شو ګروپ لاک شیپینګ څلور آپشنونه وویل شو دا نور انشاءالله بله ورځ